او ځکه امام حسن بصري رحمه الله به وي دې ته غوږ کښېږدي او دا زه د سلفو ته حیران شي دوی په خپله زمانه کې دا خبرې کوي زموږ په زمانه کې چې ګوره موږ ته به څه وي وي أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم وما ديسي قومون أو ديسي نيكامل خلق لدري دي چې دا څومره چې تاسو د پیسو حرص کوئ د دې نه زیات حرص به هغوی د دې وخت کوو دا وخت به یې نه ګډوډ کوو پیسه څه شی دی پیسه نن نشته سبا به یې که نه که نن پیسه نشي سبا به یې که نه به یې راتلی شي سبا د مرګه پورې امید شته که نه بلکل شته امید پیسې راتلی شي خو دا پرونی زه تاسو ته دا تاسو ته دا چې کوم زما بیان اوري او ناست دی ورته پرونی شپه بیا راتلی شي بس لاړه نو اوس هوښیار به د دې پیسې ډېر حرص کوي که دغه شپې ده چې تېرېږي او د ورځ ده چې تېرېږي د دې به ډېر حرص کوي دا دغه د خبرې مطلب دی ځکه ابوالعلاء رحمه الله به دا خبره کوله وي ثلاثة ليس لها ایاب یاده کوي دا فایده او په زړه یې ولیکي وي درې شي نه داسې دي چې واپس نه راځي صرف روان لکه یو نیم شی سي ځي او راځي یو نیم هغه چې هغه ځي راځي نه درې شي نه دي چې دا صرف ځي او راځي نه د ټول اولې ذکر کړی الوقت وخت ځي ګورې راځي بیا نه راځي وخت نه او هر تیر شي وخت پسې به خفه یې اوس هم چې تپوس وکړي چا نه تیر شوی وخت څنګه ډېر شاته مه ځه پرونۍ ورځ څنګه وه یاره وي پرون خو ډېره مزه وه پرون چې پرون بیا وې او چې بله هفته بیا وې او چې دغه تیر شوي جمعه بیا وې او چې دا رمضان بیا وې دا چې اوس تیر شو چې دا بیا وې واپس نه راځي دویم شی د فایدې دپاره به تر هغه دا قول ذکر کړو دویم ښایست بیا نه راځي ښایست یو پیري د دې خپل دوران او چې یو بیر دا ښایست ختم شي بیا چا راواپس کړی ښایست نه اگر که د دنیا مالدار ترین انسانی که نه او دې غټ ټکنالوجي استعمال کړي او ډاکټران او پیسې او دا خو ښایست بیا او دریم ځواني بیا نه راځي امید دی چې دې خبرې به په تاسو ما سره کړی که نه کومې خبرې نه دا نوي کسان چې وخت ښایست ځوان دا بیا نه ښایست که بیا راځي هم نه څه خبره نه درکوی دا ځکه چې ښایست ته چې کوم وخت کې ضرورت و هغه وخت کې و اوس که نه یو نه دي که بوډا سړی ښایسته نه دی سپین ږیری ښایسته نه دی یا بوډۍ یو نه دي ښایسته نه هغې په ښایست باندې څوک څه کوي دا دوه د سوچ خبرې چې وخت بیا نه راځي او ځواني بیا نه راځي دا د سوچ خبره او ګوره موږ په دا منځنی چې کوم دی دې پورې څه خنخټي یو کوم ښایست دی به یو بل نه تپوس کړي یاره دا ویښته چې ولیږي د دې بس علاج نه او چې دا ویښته بیا راوخېږي لکه د سره دې راخېږي نه ځه بیا هغې نه بعد څه دا د جنت ته تلو دپاره شرط دی که دا د الله د راضي کېدو دپاره شرط دی چې ویښته به مزیدار یاره دا مخ نه دی داسې چې ګونجي ګونجي کېږي او د دې سترګو سره داسې را ګونجي شي او د تندې چې کود کود کېږي د دې څه علاج نه د دې موږ سره کټ غم او چې کوم اصل ښایست دی د ایمان چې کوم اصل یعنی موږ سره قیمتي نعمت دی بنیادي د هغې زموږ سره غم نشته